د پښتو پوسټ چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. نن در سره په میاوالي کې د شوی واقعي تفصیل شریکوم چې دغه ماشومې مور په خپل یو ویډیو بیان کې په چغو جړلې دي او ویلي دي چې ماته انصاف پکار دی. هغې د خپل بچي په باره کې نور څه ویلي چې په کومه طریقه باندې هغه ووژل شو. دلته را سره پاتې شئ چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. قدرمنو دوستانو، په میاوالي کې چې کومه دردونکې واقعه شوې ده، هغه قاتل لا تر اوسه پورې نه دی نیول شوی، خو د کلي خلک او دغه ظالم پلار دا وایي چې زما زوی ته د سخته سزا ورکړی شي. دغه ظالم چې اوس تښتېدلی دی، د هغه ښځې ویلي دي چې ده په ما باندې هم کوشش کولو چې ما هم ووژني او خپله لور یې په تمانچه باندې 15 ډزه وویشتله چې هغه ښکلې ګلالۍ ماشومه په بېدردۍ سره ووژله، خو زه ترېنه بچ کړی شوم او ما ځان وساتلو. هغه وایي چې زما خاوند ته جینکۍ نه وې خوښې، یعنې نه یې غوښتل چې لور یې پیدا شي، نو په همدې وجه باندې هغه خپله لور ووژله. درنو دوستانو، دا دردونکې واقعه چې په میوالي کې مخې ته راغلې ده، ډېر زیات خلک یې خفه کړي دي. په سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ کړی دی او خلک په ده باندې لعنتونه وایي، ځکه چې لورګانې د الله پاک رحمت وي او دې ظالم داسې کار وکړو چې د خپل زړه ټوټه یې په وینو باندې ولمبوله. حکومت ته اپیل کوو چې داسې ظالمان دې ونیسي او سریام دې پانسي کړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. د پښتو پوسټ درنو مینوالو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو په راتلونکي کې هم له همدغسې نوو او تازه معلوماتو خبر وساتو. ستاسو ټولو ډیره مننه.